له 3 میاشتو ټولبند وروسته په اسپانیا کې کاروبارونه پرانیستل شول او نړیوال ورتللی شي. د ډېرو لپاره د هوساینې ګام دی ځکه پر پوله یې محدودیتونه ختم کړل. د اروپایي ټولنې له ډېرې برخې شینګن هېوادونو او له برطانیا بهرنیان ورتللی شي. د دې اړتیا هم نشته چې له رسېدو سره سم دی د 2 اونیو لپاره کرنتين شي. نن ورځ د ماډریډ هوایي ډګر ته چې کوم کسان ورسېدل ډېر یې هغه بهرنیانو چې په ماډریډ کې ژوند یا کار کوي. دوی 3 میاشتې وروسته دې ښار ته ستنېږي. ډېر ښه احساس لري خو نه پوهېږم چې اجازه لرم د خپلې کورنۍ غړي په غېږ کې ونیسم که نه. ډېر ښه احساس کوم ځکه بیرته عادي کار پیلوم. زه به له خپلې کورنۍ سره ګورم. 3 میاشتې مې هغوی نه دي لیدلي او یوازې د ویډیو له لارې مو خبرې کولې. ډېر یې ستړی کړی یم. اسپانیا یوازې اوس د بهرنیانو په سفر محدودیتونه لرې کړي دي. په دې معنی چې د هېواد ته د راتلونکو کسانو شمیر خورا ټیټ دی. خو د سیلانۍ په صنعت کې ډېر هیلهمند دي چې د محدودیتونو لرې کولو سره به دا کاروبار بیرته په پښو ودرېږي ځکه دا صنعت د اسپانیا د اقتصاد لپاره خورا ډېر مهم دی. په دې ویډیو کې د اسپانیا یو لړ مشهورې څېرې له خلکو غوښتنه کوي چې د دې هېواد لیدو ته دې ورشي او داسې پیغام خپروي چې هېواد یې اوس خوندي شوی دی. تیر کال اسپانیا ته څه د پاسه 80 میلیونه بهرني سیلانیان ورغلي وو خو سږکال حالت بل ډول دی. هر څه مو له میکروبونو پاک کړي. څوکۍ او میزونه د هر پیرودونکي له راتګ وروسته ټول توکي له میکروبونو پاکوو. هر نیم ساعت او یا 1 ساعت وروسته تشنابونه هم پاکوو. هیله شته چې کله بهرنیان یو ځل بیا د اسپانیا لیدو ته ورشي نو اسپانویان به هم د پخوا په څیر عادي ژوند پیل کړي.